درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډکه واقعه لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یو سړی په یوې ګاونډۍ ښځې مین شو. سړی په دې هڅه شو چې په څه چل ښځې ته لاره برابره کړي. یوه ورځ له خپلې میرمنې او ماشومانو سره په چکر د وتلو لپاره تیار شو. دا چکر یې په سیمه کې نږدې غرونو او باغونو ته و. سړي خپلې ګاونډۍ معشوقې ته وویل، له کورنۍ څخه دې اجازه واخله، موږ په چکر ځو، ته هم را سره ولاړه شه. ښځې ورسره ومنله او کور ته ولاړه. هغه هم تیاره شوه او ټول په چکر روان شول. د غره شنې لمنې ته چې ورسېدل، خپلو ماشومانو ته یې وویل، ځئ لوبو ته ولاړ شئ او خپلې لوبې وکړئ. ماشومان ولاړل. بیا یې خپلې میرمنې ته وویل، هغه پورې بڼ ته ولاړ شه او یو څه میوه راوړه. هغې هم ومنله او ولاړه. اوس نو سړی او ګاونډۍ معشوقه یې سره پاتې شول. سړي ګاونډۍ ښځې ته خپل سپک نیت ښکاره کړ او ورته یې وویل، ما سره غلط کار وکړه، زه به 100 دیناره درکړم. ښځه ډېره حیرانه شوه، خو فکر یې وکړ چې په کوم چل باندې له دې سړي څخه ځان وژغوري. ښځې ځان سره وویل، د پیسو په بیه به یې بوخت کړم، تر هغې به یې میرمن هم راورسېږي. نو ورته ویې ویل، 100 دیناره ډېر کم دي. سړي دینار نور هم زیات کړل، خو ښځې بیا هم انکار وکړ. سړي ورته وویل، څومره دینار چې ته غواړې زه به یې درکړم. خو دا ځل ښځې مطلق انکار وکړ. دې سره د سړي غوسه زیاته شوه او نیت یې کوه چې په زوره یې ونیسي. خو په دې وخت کې یو شپون پرې راپېښ شو. سړی د ځان غلطولو په نیت د شپون خواته ولاړ او ورسره په خبرو شو. په خبرو کې یې له دې ښځې سره د بدکارۍ په اړه خپله قصه هم شپون کې ته وکړه. شپون موسکی شو او ورته ویې ویل، ډېر ساده سړی راته ښکاره شوې. دومره پیسې دې ښځې ته ورکوي، خو بیا هم ستا خبر نه مني. هغه پورې بڼ ته لاړ شه، هلته یوه ښځه وه، ما هم په مفته ورسره دا کار وکړه. هملته ورشه، هم به دې موخه ترلاسه شي او هم به دې پیسې وژغورل شي. آیا پوهېږي چې هغه ښځه څوک وه چې شپونکي ورسره زنا کړې وه؟ هغه د همدې سړي ښځه وه چې خاوند یې میوې پسې پورې بڼ ته لېږلې وه. نو درنو لیدونکو، څوک چې د پردي ناموس او عزت ته په سپکه ګوري، نو خپل ناموس به یې په سپکو سپک شي.